د روان کال د پسرلنیو بارانونو له زیاتوالي سره د هیواد په ډیرو سیمو په ځانګړي ډول غزني ولایت کې د وچکالۍ د اغیزو د کمېدو لپاره هلې زیاتې شوي. د غزني اوسیدونکي له دولت او اړوندو ادارو څخه د اوبو بندونو جوړولو او بیا رغونې ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. خلک ټینګار کوي چې د نویو بندونو په جوړولو او د موجوده بندونو په ترمیم سره کولی شي اوبه د وچو موسمونو لپاره ذخیره کړي او د ضایع کېدو مخه یې ونیسي. یا خوب بخش دو ولسوالی هم مفاد داره که یکی وغز است یکی خوگانی و منطقه مرکز بغله را کلش مفاد داره. اسپنده، قچقله، زرگر، مشکان، قلعه امیر محمد خان، همی بغله را کلش آمده انشالله که بنجور شه کاریزاشون هم زنده میشه و این هم خودش هم استفاده میتونن. اگر مثلا دولت می حساب خوشحالی رو با کل دنیا در کل افغانستان با کل دنیا مولود خوشحالی در اوج خود رسیده یا بفایده را اگر دولت امیر همکاری کنه که می آواز زودتر هم بند ما را اقدام کنه جور کنه که ما استفاده همین منطقه استفاده از پیش جا بودن خوش ما شما میست از امارات میست از مؤسسات میست. د غزني د ولاړو اوبو سندیزي فرعي او زیر ریاست مسؤلین وایي چې د اوبو د مدیریت په برخه کې خپلې هڅې زیاتې کړي. دوی زیاتوي چې په تیرو 5 کلونو کې د دې ریاست خلکو همکارو مؤسسو په مرسته لسګونه بندونه او چک ډیمونه جوړ شوي دي. در ولسوالی جاغوری اما تو تقریبا حدودا 40-42 دانه بند مردم ساختن که از 4 تا بندی که ساخته شده بند ذخیره آب ارتفاعش الی 40 متر در نظر گرفته که از یک تاش به نام سنگجوی لومان است که او تقریبا 80% کارش هم تکمیل است و دیگرایشان بازیشان از 8 گرفته تا 12 و 18 در بعض مناطق تکمیل هم شده و همچنان در منطقه شرداغ ولسوالی مالستان در اینجا هم یک بند 18 الی 20 متر خاکی از طرف مردم تطبیق میشد که امروز ما مراجعه کردن ما نظرات تکنیکی که بود امروز تیم آمازون به اشتراک گذاشتیم و الحمدلله تکمیل شده فعلا هم آب داره آب مهار کرده کدام مشکل هم نداره. د اوبو چارو کارپوهان ټینګار کوي چې د سطحي اوبو ذخیره کول د بندونو او اوبو زیرمو په جوړولو سره د ځمکنیو اوبو اغیزمنه ګټه اخیستنه او د اوبو د ضایع کېدو مخنیوی هغه مهم اقدامات دي چې باید پرې تمرکز وشي.